ډاکټر محمد اشرف غني وایي پاکستان ډیر شیطانی پلان نیولی. پخوانی افغان ولسمشر محمد اشرف غني تازه په خبرو کې ویلي چې پاکستان د افغانستان او پښتنو ترمنځ د نفاق او اقتصادي کمزورتیا لپاره یو شیطانی پلان تعقیبوي. د په خبره اسلام آباد غواړي د سوداګرۍ د بندېدو له لارې افغان ولس تر فشار لاندې راولي. اشرف غني ادعا کړې چې پاکستان هڅه کوي د ډیورن هاخوا پښتانه په اقتصادي ډول فلج کړي څو دغه لوی قوم د ځان د مزدورانو په توګه وساتي. نوموړي ویلي دا تګلاره د سیمه ییزې برلاسۍ د موخو برخه ده. د زیاته کړي چې پاکستان غواړي د ستونزو ټول مسؤلیت د افغانستان پر غاړه واچوي څو پښتانه په دې باور کړي چې د دوی اقتصادي مشکلات له کابل څخه سرچینه اخلي. غني وایي دا هڅه د اعتماد د ماتولو یوه بڼه ده. د پخواني ولسمشر په وینا اسلام آباد غواړي د پښتنو په زړونو کې د افغانستان په لور نفرت پیدا کړي څو د دواړو غاړو تاریخي اړیکې زیانمنې شي. د ټینګار کړی چې دا سیاسي لوبه د اوږدمهالو پایلو لرونکې ده. غني ویلي چې د سوداګرۍ بندول یوازې اقتصادي زیان نه دی بلکې یو ستر جیوپولیټیکي فشار دی چې هدف یې د افغانستان د انزوا زیاتول دي. د له نړیوالو غوښتي چې پر دې موضوع جدي پاملرنه وکړي. نوموړي ویلي د دې پلان د عملي کېدو په صورت کې به نه یوازې افغانستان زیانمن شي بلکې د سیمې ټول ثبات به له خطر سره مخ شي. د خبرداری ورکړی چې پښتانه د زور فشار او محرومیت له لارې نه کنټرولېږي. غني ټینګار کړی چې د دواړو غاړو پښتانه یو ګډ فرهنګي او تاریخي هویت لري او هیڅ سیاسي پروژه یې نشي ماتولی. د ویلي چې د نفرت جوړول یوازې لنډمهاله بریا لري او اوږدمهاله تاوانونه یې ډېر ستر دي.